که خپل ژوند خوشحالول غواړي نو دا درته وایم ما مضى فقد فات یا وایم فقد مات. څه چې تېر شوي دي هغه مړه شوي دي، څه چې تېر شوي دي هغه مړه شوي دي. چې د څو پورې تا د ماضي سوچ کوو نو زه درته دا شرطین وایم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی. ماضي کتاب بند که، ویې تړه او جیل ته دننه ور واچوه او دغه تورو تیرو ته ور واچوه او که طاقت تی کېږي اور ورته ولګه ویې سېږه او چې دغه جیل نه راونه باسي. هوښیار سړی د ماضي ملف ګوره چې ته راښکاره کوي نه، هوښیار سړی د ماضي ملف نه راښکاره کوي. دا بعض کسان د ماضي په ملف کې لګېدي هغه پاڼې اړې راړي دا نو دا چې داسې شی وی نو دا به څومره ښه وه چې دغه ټیم کې دا ځمکه موږ داسې تقسیم کړې وه ښه به وه چې دا زما د پلار هغو ته داسې نه ویلی وي دا به ښه وه او چې ما هغه سړي ته داسې سبحان الله دغه ملف کې لګیا دي او کوم چې د هغه وخت ملف دی هغه ته یې وي. نو زه تاسو ته دا وایم چې دغه ملف راوالی ویې تړئ او په جیل کې بند کړئ او تورو تیرو ته ور واچوئ چې د سر په ده باندې نه رڼا ولګي او نه چاته پته مو ولګي چې په جیل کې دا ملف پروت دی. ډیسي ته ور واچوئ ځکه چې دا ملف ته څومره کولاوې نو غم به تازه کي او مسلې به ډېري. او دا درته ووایم که دا د دې مسلو د ختمېدو حل وی نو بیا خو به ډېره ښه وی. دا حل نه دی بلکې هغه شته مسلې درته هغه به درته ښه ډېرې. الله سبحانه وتعالی د دې امتونو خبرې کړي د تېر شوي امتونو باسي په قرآن کې کړی. په اخره کې الله سبحانه وتعالی ډېره ښکلې خبره کوي تلک امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الله وی قسم وکړي د دې امتونو خو بله دا ختم شي هغوی ته به زه د هغوی د عمل دغه ورکوم او تاسو له به ستا داسې نه چې ګوره د هغو په دغه کې کښېنئ. د دې آیت نه دا نتیجه راوځي چې کوم شی چې تېر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو هله به ستا ژوند خوشحالي. دا درته ډېره اهمه خبره کوم ځان سره یاده ساتي دا کومه ورځ چې ستا ده دا ستا ده. او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شو د ماښام انتظار مه کوه او چې ماښام شو نو د سحر انتظار مه کوه. تېر شوی خو لاړ ختم شو او د سبا پته نه لګي. اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه دغه ورځ د به کوم کې چې ته اوسې دا کوم ټیم کې چې ته اوس ناست یې که نه دا قیمتي وخت دی تا سره دا په ارام تېر کړه. که ماضي درته راځي که ماضي درته په سوچ کې راځي چې پخوا دې شي پخوا دې شو هغه ته دا وایه بې ماضي ته وایه چې تا موږ پرېښودي یو زموږ نه تللی نو موږ هم ته پرېښودی او موږ دې نه تللي. به دا حادثه شوي ده تېره شوې ده که نه دا خپله ننني ورځ پې مه خرابوه ګوره او مه په سبا باندې خپله ننني ورځ خرابوه. په سبا باندې ننني ورځ موږ هله خرابولی شو چې موږ ته پته وی چې سبا به زه یم یا به نه یم. څه چې شوي دي هغه شوي دي هغه بدلېږي نه او څه چې راځي د هغې موږ ته پته نشتي نو ولې بیا هغه ورځ خرابوو خپله. کوم ژوند چې تېره وه خو نه دی خرابول په کار که نه به ښکلې طریقه تېر کړي ذکر او اذکار منځونه دنیوي چې کومې ستا منډې دي هغه پکې ښه په ارام ووه ملګرو خوا ته تله خپل ژوند ښه ښکلی ژوند تېر کړي. او که چېرته درته مستقبل راغی مخې ته که چېرته درته مستقبل راغی او سوچونه دې کول نو دې مستقبل ته دا وایه چې زه ګوره هغه انسان نه یم چې په سوچونو باندې ځان خرڅوم. لکه اوس نن د څه ورځ ده د جمعې ورځ ده او دا ماسخوتن دی زمونږ شپه را باندې شوه د سهار پته نه لګي. اوس چې مونږ کټ ته وخېږو نو ماضي به راشي اول تا چې داسې کړو دا کار دې غلط کړی چې تا دې پلار ته داسې ویلی و چې تا دې ښځې ته داسې ویلی و دغه مدیر ته تا داسې ویلی نه وي او د هغه ځینې چې وویست نو په ده پورې وخانده په چا پورې په دې ماضي پورې وخانده ما دوکه کیسه یو پیر تلی نه بیا سله راځي زما دا شپه به ما مه خرابوه ځه چې د ده نه دمه شي بیا د بس مستقبل راځي. دا واړه چې لوی شي دوی دپاره به څه کوو او دا سعودي کې به موږ د کومه پورې ناست یو ځان چې د غټ کور جوړول غواړي ځان چې د غټې بنګلې جوړول نو دې ته دا ووایه په ده پورې وخانده وایه زه دا اوسنۍ ورځ کومه چې 100% ما سره ده دا کومه شپه دا زه په تشو هواګانو باندې نه خرڅوم وایه ښکلې شپه په تشو هواګانو موږ خرڅوو ښکلی پوست کټ
ښکلی پوس کټ موږ بعضې سوچونه او فکرونه باندې خرڅو ښکلی کمبل موږ په ځان باندې اچولی نه دغه کمبل خوند والو نه دغه کټ خوند والو نه چېرته هغه ایسي ته ښکلی خوند والو چې یخ شو پکې لږ خو په دې کټ کې به راوړو یا تېر شوی او یا را روان یا تېر شوی یا را روان د دې سړي ژوند به خوشحالۍ د دې ژوند بلکل ختم کړي سبا د رب العالمین په لاس کې د هغه ته یې پرېږده مستقبل پرېږده او چې کله راغی بیا به ورسره ګورو په دې خبره چې عمل وکړو انشاءالله ژوند به یې پاره مستقبل پرېږده او چې کله راغی بیا به ورسره ګورو الله وایي اتی امر الله فلا تستعجلوا تعجیب یې مه کوئ زه دا وایم کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې یو سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د 1 کال یا 2 کالو اوس دې سوچ کې دی چې دله کور هم جوړول غواړي ماشوم له کور جوړول دی داسې دی لکه په دې 4 او 5 میاشت باندې کوشش کوي چې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي پرېږدي چې نه میاشتې خو پوره شي چې کله وشي بیا به ورسره ګورو نه نه وایي زه مخکې راوباسم په 4 او 5 میاشت باندې د ښځې د خېټې نه بچی راوباسي دا دې صحیح کې که غلطه کوي د ده داسې مثال دی چې میوه لا پخه شوې نه ده او دی راشو کوي پرېږدي چې کله پخه شوه بیا به ورسره ګورو بیا به راشو کوو بیا به دا مو ګورو چې بازار کې څومره ریټ دی څوک یې اخلي څوک یې نه اخلي نو ته چې اوس دا کچه میوه راکې د دې فایده څه ده د دې څه فایده شته نقصان یې دا دی چې ځان به ستړی کړي نقصان دی چې ځان به ستړی کړي نو دا ځان سره یاد ساتئ کوم سړی چې د مستقبل او د دې خبرې سوچ کوي چې لا حقیقت له څوک ماته دا ویلی شي په دې ناستو کې چې زما د مستقبل حقیقت شته د سبا حقیقت چاته معلوم دی شته چا سره حقیقت نو ولې د دې شي مبارک سوچ کوي چې حقیقت هم لا نشته حقیقت خو وروسته پته لګي چې کله ورته موږ ورننه وځو نو دې ورک شوي شي بس سره خفه کېږي او په یو دې شي بس چې د هغې حقیقت نشته وجود یې نشته خوند یې نشته رنګ یې نشته شکل یې نشته په هغې بس ته دغې سوچونه کوې چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به ورسره موږ ګورو لکه پول ته لا موږ رسېدلي نه یو اوس په پول باندې اورېده غواړي د دې مثال دی کوم سړی چې د مستقبل سوچ کوي موږ وایو چې په دې پول باندې واوړېدی خو صبر خو وکړه که نه چې پول ته ورسو بیا به وړو اوس موږ په روډ باندې روان یو او مخې ته موږ ته پته دی چې صبر راځي کوبري را روانه پول روان دی د ګاډو ښه پول را روان دی او دی د دې ځینې چې دی بریکونه وي او ګاډی به کې لږ سیټ ته ودرو دا پول به خطرناک یو که دا به څنګه یو زموږ دا ګاډی به له پاسه وکړو که نه کنه ګیر ورته بدل کړو کلچ به ورته بدل کړو لږ صبر وکړه ته خو چې پول له ورسې پته به ولګي ستا د ګاډي هم پته ولګي ستا هم پته ولګي د پول نه مخکې چې دی ګاډي غم وړی ښه کېدای شي د دې پول نه مخکې نفق راشي ته پکې لاندې وځي د دې پول نه بیا هغه وخت کې به د الله یو طریقه جوړه کړي نفق به درله جوړ کړي د مصیبت نه به وځي په ټیم کې به د الله کور درکړي په ټیم کې به د الله هر څه درکړي داسې نشي کېدی چې ته دې سوچ کې چې پول به راځي او د پول نه مخکې تاله څه شی راغی نفق راغی کوم کې چې حصه ګاډی دننه کوزېږي او په بل طرف کې راوځي هغه کوبرۍ نه هغه بچ شي ته د مستقبل دومره سوچ کې الله به تا ته د مستقبل ډېر ښکلی کړی څه لږ دومره سوچونه کې دا د اوسه پورې چې ژوند ته تېر کړو د دې ژوند په باره کې ستا پلار سوچونه کړي د دې ستا د مستقبل په باره کې ستا پلار سوچونه کړي ګوره هېڅ فایده یې نه ده کړې حقه درته میلاو شو کوم چې د الله لیکلي د هغې نه زیاته ونه کم که ډېر پټي او ډېره ځمکه یې دله اخېستې وه او الله غربت لیکلی نو اوس غریب یې او که د سره د هغه سره پټی او ځمکه نه وه الله دله مالداري لیکلې اوس مالدار یې نه هغه مستقبل سوچ چې کوم ستا پلار او نیکه کړی هغې څه فایده در کړه هېڅ فایده در نه کړه ته سره ځان په د مستقبل په سوچونو کې چې ځان تباه کړې نو موږ وایو داسې چې دا پول د دې پول ته رسېدو نه مخکې کېدای شي موږ له نفق راشي او کېدای شي د پول ته رسېدو نه مخکې دا پول وران شي د څه خبرې در راشي پول وران شي مطلب څه دغه ځای ته سره ونه رسي او کېدای شي موږ دې پول ته ورسو ښه په ارام به واوړو نو د مخکې نه دې له سوچونه کول داسې پالتو کار دی الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي يسوي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان تاسو لوزونه کوي او تاسو یری په غریبۍ باندې دا شیطان کارونه دا کوم سړی چې د مستقبل ډېر سوچونه کوي کنه داسې د شیطان په پنجو کې راغلی کته دې شي غریب بشي کته دې شي سبق کې پرې رب العالمین به غټ ذات رب العالمین په لاس کې د مستقبل چا په لاس کې رب العالمین یقین دې بشتي کنه چې شتي بس خبره پرې
ته خپل کوشش کوه خپل مهنت او مزدوري کوه خو دا سوچونه چې خپل ژوند دې به تباه کو دا پرېږده